خپل خپلوان دي وایي به خدای دې له وکړي ورکې که بلا دې ورکه شي قسم دی به درپسې دا وایي خدای قسم پوهېږې خو صرف مور او پلار به دې په غم باندې دردېږي باقي څوک هم نه ثنا ګل ظالم د اوښکو دریاب در کې پروت دی قسم په خدای خو بس ما تا ته څه ویل ته چې یوازې کښېنې ته به سمې چغې وایې قسم دی تا ته به لور یادېږي تا ته به ژوند یادېږي مور یادېږي هلکه ټول وله دعا وکړې چې الله یې زړه صبر کړي ښایسته غوندې هلکې ورته الله په نصیب کې راولي الله دې زما جنتو ته داسې زه هم داسې ژوند دی زما د هغې کې نه چې خلک کومو خلکو زموږ قدر نه دی کړی چې هغو ته زموږ قدر ورسي ته شته الله دې دله قسم دی ښایسته غوندې کور ودان کړي ښایسته غوندې زندګي دې الله ستا نصیب کړي چې ته د عزت او د غیرت ژوند په خپل کور کې د خپل خاوند سره بیا تیر کړي زه په خپل ژوند چې کومه ورځ زه په ټیک ټاک کې نه یم بس داسې فکر وکړې چې ثناګل خپل کور ته لاړه یا خپل ژوند تېرې یا واده شوه یا لایک داسې فکر دی ولې چې دا ما په خپل زړه کې یو قسم کړی دی چې زه چې کله انشاءالله په خپل ژوند کې زما په ژوند کې یو لایف پارټنر راسي نو زه به په ژوند کې هر څه ختموم دا سوچ بس دا ګوره څه به زه ختموم ولې به ختموم د دې دا چې یو کس زما سره ودرېږي هغه زما د ژوند هر مشکلات په هر درد کې زما سره یې ولاړې نو زه به په خپل ژوند کې هېڅکله دې پلیټ فارم ته نه راځم دوباره انشاءالله دا مې په دې زړه کې د ځان سره لازم ګوره چې الله دله ښایسته کور ودان کو که نه الله دله یو غیرتي هلک درکړي چې په تا ننګ کوي غیرت کوي تا سره اوږه په اوږه ولاړي په هره سخته په هر مشکل په هر قدم دا میینتوبونه نن سبا چې خلک ما ته میسیجونه کوي لاندې لیکي ثناګل مین قسم دی که څوک لرم یک یوازې ژوند تېروم نن سبا هېڅ څوک هم د چا نشته تاسو ته پته شته د ټیشو په سانتیم استعمال کې ګزارم کې په دې کې ستاسو خپل عزت خرابېږي نو زما کوشش دا دی چې کله هم چې زړه مو غواړي ښایسته ژوند ښایسته خاوند خپل فیملي خپل ژوند دا ډېر خوند کوي دا خوند نه کوي چې دا د بوای فرینډ دی دا پلان کړی ده چې هسبنډ درسره یې نو همیشه په ژوند کې خوشحالي میینتوب نن سبا نشته دی ما ته پته ولګېده مینه اوس په ثنا وایه چې څه وی که نه مینه نشته مینه ګپ شپ دی ډوک پوک دا به پخوانۍ مینه وی چې د هلک او جنۍ به مینه وه تر هر حده به اوس مینه صحیح خفه کېږم تر کمرې پورې او تر پرتوګه پورې قسم دی کو مینه هغه مینې نشته اوس چې تا سره مینه کوي څه مینه یې دله وروره در به شي درله خلاص بس قصه ختمه خپل کار وکړي خپل مطلب وکړي قسم په خدای کو په سترګو یې بیا ویني په سیریس درته وایم بلکل دا صحیح خبره ده حقیقت خبره ده ځکه نن سبا بیخي په چا ډوکرس په کار نه دی څوک تاسو ته ووایي چې زه در باندې مین یم او چې موږ په چا مین شو نو کوم به هغه زموږ سره واده وکړي که نه نه چې ګوره په تا یو سړی مین شو او تا سره مینه کوي اوکې کم راځه بس نکاح وتړه کور ودانو ته په ما مینې دغه دا مینه نه چې نکاح نشته او بس څه ته غلي څه ته چلي خپل مطلب خپل مقصد پوره کړي بیا ورپسې ته چغې بیا ورپسې ګرځه د عزته به دې خلاصه کړي او بیا نن سبا نه د تا نه ثنا یو تپوس کوم قسم دی بیا درته وایي وی زه مجبور یم زما فیملی مجبور یم ګوره قسم دی یو خبره درته کوم د چا زړه ماتول په خدای قسم دا ډېر ظلم دی نن سبا هلکان په خدای قسم هلکان د کوجنکۍ دي وروره د مینې په نوم باندې به وروره تا په ځان اخته کي سم دا زړه به درله داسې کي چې د هغه انسان نه بغیر بیا ژوند نه تېرېږي زندګي نه تېرېږي سکند نه تېرېږي سکند او په هر خیال په هر سوچ په هر قدم په هر ځای کې به درته ثنا هغه نیغ کېږي او وروره چې کله خپل مقصد پوره شي بیا ته خبره څه شی کوي بیا به صحیح نه یم وزګار پلانکي کار مې دی ډنګرې کار مې دی هلته تلیم اوهو یاره ما ته خو مسله جوړه شوه زما خو دا پرابلم دی نو بیا دغه کیسې
په کم عمر کې ډېره تجربه ده زما تاسو پته شته ما په خپل کم عمر کې ډېر تکلیفونه تیر کړل چې د انسان مخ ته وګورم زه ورته شا وروره چې بد در باندې لږ هم راشي که نه وروره زه فکر وکړم چې واقعي دا انسان او منافق او چې کوم سنسیر انسان یې که نه د هغې خو بیخي نه جوړېږي د منافقو منافقت هم شته او د ښه خلکو سړیتوب هم شته یو انسان ته چې ته وژاړې که نه او ته ورته ووایي چې یاره زه ستا نه بغیر نه شم پاتې کېدی زه به مړ شم هغه انسان ته سګپ غوندې کې ښکاري ذیشانه که نه نه ګوره نن سبا ثنا یو منټ نن سبا به چاته دا نه وی چې ستا نه بغیر زه ژوند نشم تېرولی هغه دا مزه ورکوي خوند ورکوي په سکون کې شوف زما پسې هم دا مله څوک شته چې نن سبا راوتی چې شابه وځه خپل کار کوه خپې وباسه قسم نه به تا پسې راځي کوي که نه چې تاسو چاته ووایئ چې زه ستا سره مینه کوم داسې ورسره په غیرت ودرېږه په غیره باندې مطلب ښایسته ژوند ورسره تېر کړه دا څه چې زه مجبوره یم زه پلان کې یو انسان نن سبا مجبور نن سبا چې کوم دور روان دی په دې دور کې یو انسان مجبوره نسته دی هر یو انسان دومره کچ ماشوم به مور ورته دا وکړه ولې وکړم پلار ورته دا وکړه ولې وکړم زه یې خپله کوم یو انسان مجبوره نشته خو د چا زړه تناغل یو خبره درته کوم منې زما یو خبره منې قسم وکوې منم سیریس تا پکې پیدا ده پهله قسم وکوې منم قسم وکوې منم سیریس قسم دی که نه کو د زړه غم غلطول غواړي او وایي چې زه د دنیا نه بې پروا شم د قرآن تلاوت کوو 5 وخته مونځ کوم شکر دی الحمدلله کوم مونځ 5 وخته نه کې کله ناکله یې کې 5 وخته نه کې د سهار یې خو بیخي نه کې یو خبره درته وکړم د سهار یو نه پرېږدم ولې چې زه سهار پورې ښه یم که نه د دماغ کله وره ما یوه خبره وره کله چې ته د سهار مونځ د زړه نه وکړې او ستا مونځ قبول شي که نه نو د ماسپښین مونځ له به الله تا په خپله برابري صحیح شو چې بیا ته د ماسپښین مونځ وکړې او هغه د زړه نه وکړې والله د هغه قبول شي سوال نه پیدا کېږي چې تا نه د مازدیګر هغه قضا شي بیا چې د مازدیګر هغه ته د زړه نه وکړې او هغه قبول شي د ماښام هغه نه قضا کېږي بیا چې د ماښام هغه قبول شي د ماسخوتن هغه بیا نه قضا کېږي چې د ماسخوتن هغه قبول وي که نه نو د سهار هغه نه او چې د قرآن تلاوت ته په ورځ کې 3 پاڼې کوو که نه په خدای قسم په زړه چې د څومره غمونه دي دا به ورکي چې دا تا ماله پیدا کړه که نه زه د ډېرو سختو نه وتم زه شکر الحمدلله زه په ټیک ټاک کې خلکو تر څنګه ښکارم په کعبه قسم په کعبه ثنا کول زما نه یو مونځ نه قضا کېږي الحمدلله زما چې څومره ملګري ما سره میلو شوي ته د هغوی نه زما تپوس وکړه پوښتنه وکړه ما سره چې کوم دلته نږدې دی ویده نه چې ته یو مونځ قضا شوی قسم دی اوس په اسمه زما په ګاډي کې بوس ما سره جانې ماس پروت دی زما نه مونځ نه قضا کېږي خو زما په زړه به دومره غم نه دی نوک ته ګوره نه را چا کیسه کې اوسم نه را چا پروا کوم بس الله راضي ساته قصه برابر نو ثناګل تا ته ویم قسم دی لږ د قرآن تلاوت کوه او مونځ کوه ما درله ځکه قسم درکړو چې زما خبره ومنه چې ستا په زړه باندې د نوک عمره غم راغلی ما ته ته خو ډېر بېغیرته یې تا خو ما تاسې بکواس کړی بیا ما ته ووایه د زړه نه وکړه ته ټرای وکړه بله خبره 40 دن مسلسل یو مونځ قضا نه کې څو ورځې 40 ته 40 ورځې مکمل 5 مونځونه پوره کړه ثناګل قسم په خدای ستا ژوند به داسې بدل شي که نه دا دنیا چې څومره ستا مخالفه ده که نه دا به ستا په خپو کې پرته وي په چیلنج درته وایم په چیلنج